نن درته په دې ویډیو کې وښایم چې څنګه کولی شو خپلې ویډیو ته د یوټیوب چینل ویډیو ته سټایلش تمبنیل جوړ کړو، خوندور او په زړه پورې تمبنیل. ملګرو خلک ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړوي خو تمبنیل یې ډېر بیکاره وي. هېڅوک هم نه کوي زړه نه کوي چې دا ویډیو وګوري. که چېرته مو تمبنیل خوندور وي او په زړه پورې وي ستاسې ویډیو ته حتما خلک راځي او ستاسې ویډیو ګوري. نو دغسې خوندوره ویډیو درته جوړومه، تر پایه راسره پاتې شئ چې سټیپ بای سټیپ چل زده کړئ او ښایسته تمبنیل ځان ته جوړ کړئ تر څو ستاسو ویډیو ته خلک راشي. ملګرو دغه پیکسلاب دی او دا نه زه به تاسو دا پیکسلاب د خپل ټلیګرام چینل کې واچوم. د ټلیګرام چینل لینک به همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته پیدا وشي. تاسو کولی شئ چې هغه ځای څخه ورشئ او زما ټلیګرام چینل هم درسره جوین کړئ. ملګرو زه درته دغه پښتو پیکسلاب معرفي کوم، چل یې درته وښایم او هغې وروسته تاسو خپل ښایسته تمبنیل ځان ته جوړولی شئ. زما چې کله م انسټال کړل ته به تاسو راشئ د پیکسلاب ته، د پښتو پیکسلاب دغه پیکسلاب ته چې تاسو ملګرو راغلی. نو ملګرو دغه پیکسلاب ډېرې ځانګړنې لري. تاسو به دا پیکسلاب اوپن کړئ، خلاص به کړئ. کله مو چې انسټال کړ چې خلاص مو کړ ملګرو دا چې ویډیو اوږده نه شي تاسو ته طریقه زه وښایم او ویډیو تیزوم. هغه ځای ته چې کوم ځای ته غشی تېرېده او غشی ورتله هغه ځای به تاسو ملګرو ورځئ او هغې طریقه باندې به تاسو چل زده کوئ. ملګرو تاسو ته خبرې زه ورسره نشم کړی ځکه بیا ویډیو اوږدهږي. که چېرته ویډیو اوږده شو نو تاسو یې بیا نه ګورئ. نو همدغه طریقه تاسو ته وښایم چې هر ځای ته غشی ته همغې ته فکر کړی او همغې طریقه باندې تاسو ځئ او خپل سټایلسټ تمبنیل به ځان ته چمتو کړئ او چل به زده کړئ. نور زه ویډیو سره خبرې نه کړم او ویډیو تیزوم.